چاره په فقط طاهر بھائی ما ته خپل موبایل نه هغه میسجونه پلی کړو چې ما سره به یو شان سیستم او چې کله مې دا میسجونه وکړل دلته بل شان سیستم یعنی یو کس دوه سره خپل منځ کې وروستل ا میسجونه ما ولیدل زما په زړه کې چې څو ټول ختم شو ستاسو د زړه نه دیم خبر زما په زړه کې دا دا وسونه ډیر لا نن زه د کنزلو ملګری نه یم ما ته ملګری پلان کې ته کنزل کې پلان کې ته کنزل کې قسم په خدای کې زما په دې سیس پروايي زما د دنیا نه تک دی وروړه د دنیا نه تک دی ک سلف نه ک زر خلک د رسیم کنزل کو استاد الله سره خپل معاملې ټکی دا تم دا درخواست کوم استاد چا سره مشکلی دوی ته میسجونه راشي ته باغې باندې سوچ کوه د میډیا ته په موبایل باندې ته خبرې کې کنه په ډېر سوچ سمجھ سره کوه بس هغه ته تو فکر کوو چې به زو سوې ما چا سره په نه وره ما ته چې سبا کنزلو د چا خو سکیږي نه خو باغې باندې تو خپل ځان خرابې بد برته وای کنه حقیقت خبره ده ما ته چې سم راغلی هغه ستا ډېر نږدې ملګري دي ته په خپل هم پیژنې ما د هغوی وایسونه اورېدل باندې اوس دومره پوه شوم چې ستا سره یو شان ما سره بل شان د هغه زړه بل شان اوس ګوره ورګه غلطي د چا وه ستا وه تا ته سړی یو څه ووایي نو ته به څه راځې ته به په ویډیو باندې خبرې کوې پکاري ته معلومات وکړه نه غلطي زه ستا ویم ځکه تا ته به سړی موږ ته د دنیا ورځې خلک سل خبرې وکړي نو موږ به څه کوو موبایل به راخلو به یې کینو به چې به یې دا راچل دی نه به هغې باندې تحقیقات وکړو ګوره غلط خبر نشر کول غلط خبر مخې ته وړل دنیا دې په تندر ولېږي مړه دنیا نه به ته څه وایسې اخر به ځان لغرې دینه بعد چې چا ګوره چا چې زموږ په منځ کې نفرت پیلاو هغه خو دا نفرت څانه نشته ډیر لا چا چې دا پیلاو ډیر ښه چې انوال وګڼه هغه که هر څوک خدا خبره ده چې زه د چا نه ګورې نفرت یې نه مې نه کړي او قسمیه خبره ده ټول ملګري ولاړې ما د اوسه پورې ستا ویډیو کتلې نه ده قربان به راته ووایي بل به ته یا پلان کې کنزل کړې مې خدای دې ورته دني کېدی ته نن بار خبره په دې لایف کې وایم ته مې اورې دا ټولې اوري دا پسې به ما کنزل نه کړو چې کنزل دې به ما ثابت کړه په دې ټول ځای کې ما جرمانه کړه چې څه وی زمانم ډیر لا او بس کار شوی دی طاهر بھائی زنده‌باد دا زمونږ چې کوم دي سټاران طاهر بھائی وی چې زما د هیڅ قسم اختلافات نشته او نه زما ته زور سره لکه په کم ترو باندې کینم په کم روغ زما روړ دی اسیم روړ دی د دې هر څه باوجود باندې د غټو زړونو غټه خبره یو خبره ګوره کعبه نه د څونه عظیم څیز دی که نه بیخ د دنیا وځي څه به ترې ویسئ حقیقت که نه پرېږده ما مړه زه څه شی یم زه د خلکو د خپلو خاورې هم نه یم د انسان زړه چې کوم دی که نه دا دې جوړ کړو به ځان د آخرت جوړ د انسان زړه دې وران کړو ځان د آخرت وران کړو طاهر بھائی زړه مې هله صفا شو چې کله مې د یو سړي میسج واورېدو قسم په خدای د ملاقات نه بعد مې په زړه کې ډېر سو خو چې کله مې میسج واورېدو دغه یو وایس هغه زړه مې ټول چې لکه ما ته یو زړه به یم غلطي ستا په دې ده که نه چې تو تحقیق نه کړې تا ته شی راشي موبایل ته کښېنه او شروع شي معلومات وکړه لکه زیشان خان ته خپله غلطي دې ټیم کې مني په دې کې دا غلطي ونم چې ما لکه پکې ما ته پکې داسې څیزونه راغلي چې هغې باندې ما ویډیو کړې ده خو د خپل ځانه مې قسم په خدای یو څیز تر اوسه پورې نه دی طاهر لالا دا سړی معاف کړې د الله د رضا لپاره دې کې د معاف کېدو څه نشته خبره سپیناوي ته وه د معاف کېدو څه دي زه د نه معافي غواړم نه دي زما نه معافي غواړي رورولي م ده بس رورولي ده معافي دا قیسې پکې نشته وروره صفا خبرې دي صفا خبرې صفا شو زموږ ستاسو زړه صفا شو چا ته رد بد مه وایه شیخ ابو حسن صاحب ډېر لویه هستي ده تو د هغه سره راځي او دا خمخ سړی جوړ کړي چې به یې زونه کوم او بیا به سبا بیا کنزل کړي بس تیرو خیره هغه د چا سره نه زما ټول دنیا د خلکو معلومات لري نو چې ما سره یو څیز سړی شیر کړي چې دا واله دا وګوره دا ثبوت دی زه به هغې ته څه وایم خلک زر څیزونه شیر کوي نو زه بس کوم زما به کار نه السلام علیکم ورحمت الله دا پلان کې ستا دا ستا دا ستا دا په دې او زر زر شیر کې زر زر شیر کې زر زر شیر زر زر ډیر پیغام ډیر اهم پیغام مې وروړي ډیر اهم پیغام مې وروړي طاهر لالا خبرو کړه د حساب دی کنه چې موږ په شران یو زه ډیر د زړه نه د زیشان خانم شکریا ادا کوم او د طاهر لالا هم شکریا ادا کوم زما خبره موږ سره نه نه یو بل ته ورته راغلو زه صبر وکړې زه صحیح شو څه ذاتي دشمني نه وه د جیداد دشمني نه وه زمونږ ورورولي ده اوس هم د بیا به مې خو څه داسې قربان به تاسو خواړ څه په خپله ولیدل څه داسې وایسونه څه داسې د ده یاران دوستان د ده نږدې ملګري هلکه زیشان ګورې نر کس ته پیش وی که نه خو بس زمونږ ذهن ته ډېر نوار پروت دی ما ته به یې څیزونه رالېږل
نن چې زه طاهر سره کله ملاقات مو شو خبر شوم د قربان وی ولاړو ما چې کله ما دی وی راشه تا ته داسې وای چې سیده راته پلیټ اسلام بدل لعنت دا منافق سره طاهر لالا زنده باد طاهر لالا